د یو وخت خبره ده چې یو باچا دوه زویان درلود چې دواړه ډېر زیات بیوقوفان وو. د باچا یو وزیر چې ډېر زیات ایماندار او سمجدار انسان و، د باچا ډېر زیات خوښ و. باچا به هر وخت د وزیر سره پوښتنې او مشورې کولې، خو د دې شهزادګانو به د دې وزیر لپاره په زړه کې ډېر زیات کین او بغض و چې ولې زموږ پلار یعنی بادشاه موږ سره مشورې نه کوي، یوازې او یوازې د وزیر سره هر وخت مشورې او پوښتنې کوي. باچا سلامت، ستا د دې زویانو خو غلاکه په هېڅ هم سر خلاصېږي، دواړه ډېر زیات بیوقوفان دي، تر دې خو ښه وي چې لوڼه دې راوړې وای. یاره روجانه دا و زموږ پلار دی که مې دښمن دی، ټوله ورځ د وزیر سره لګیا وي، موږ سره هېڅ پوښتنې نه کوي، څه پې وکړو؟ یاره روجانه دومره زیات بیوقوفان هم نه یو، څومره چې مې پلار او دا وزیر ګڼي، ما له یې هم طریقه راځي، درځه چې مورجانې ته ځو. بیا دوی دواړه روان شي د خپلې مور په طرف او هلته د خپل پلار یعنی باچا شکایت ولګوي. یا مورجانې دا و زموږ پلار دی که مو دښمن دی، ټوله ورځ وزیر سره لګیا وي، موږ سره هېڅ مشوره نه کوي، دې ته خو یو څه ووایه. ها مورې زما روجان صحیح وایي، زموږ پلار موږ ته د بچو په نظر نه ګوري، دا خبر چې موږ یې د څه کمې ده. یا زما زامنو د ډېر وخت نه کوشش کوم چې پلار مو پوه کړم چې د خپلو بچو سره پوښتنې او مشورې کوه، خو هغه نه پوهېږي. خو خیر تاسو پام مه کوئ چې دا ځل راشي نو زه به یې پوه کړم. بیا چې کله باچا سلامت د ملکې سره کښېني نو ملکه فوراً د خپلو بچو شکایت ولګوي. یا سړیو ته ولې د خپلو بچو دښمن جوړ شوی او هېڅ خبرې ورسره نه کوې؟ لږ خبرې ورسره کوه، لږ به یې ذهن تازه کېږي. او بیا دا وزیر څوک دی چې ته هر وخت ورسره لګیا یې؟ کیدای شي هغه تا ته دوکه درکړي او یا کوم غټ فراډ در سره وکړي. دا وزیر پرېږدوه او خپلو بچو سره مشورې کوه. یو ښځې دا دې سره کم زامن راوړي، په هېڅ شي هم سر نه خلاصېږي، دواړه ډېر زیات بیوقوفان او لیونیان دي. وزیر ډېر زیات ایماندار او سمجدار انسان دی، هغه زما یو ډېر خوږ دوست دی، هغه ما ته هېڅکله هم دوکه نشي راکولی، دا ممکنه نه ده. خو بیا یو ورځ باچا د دې خپلو بچو سره په کټ کې ناست وي او ورته وایي ښه نو تاسو خپلې مور ته زما شکایت لګولی و او غواړئ چې زه تاسو سره پوښتنې او مشورې وکړم، خو د دې لپاره به زه په تاسو یو امتحان کوم. که چیرې تاسو په دې امتحان کې پاس واست نو ستاسو سره به زه ضرور پوښتنې او مشورې کوم. که چیرې تاسو په دې امتحان کې فیل سواست نو وزیر به یوازې وزیر نه ګڼئ بلکې خپل استاد به یې ګڼئ. تاسو ته منظوره ده که نه؟ ای پلار جانه ستا خبره زموږ بلکل خوښه ده، خو زموږ یوه ګیله ده چې ته ولې هر وخت په موږ امتحان کوې او په وزیر باندې هېڅ کار نه لرې. څه پته ده کیدای شي وزیر ته هېڅ هم نه ورځي او زموږ نه زیات بېوقوف وي. چې تاسو غواړئ نو زه به همدغسې وکړم او په وزیر باندې به هم امتحان وکړم، ګورو به چې تاسو په امتحان کې پاڅېږئ او که وزیر. نو بیا په ځنګل کې د خاورو یو انبار پروت وي. باچا سلامت دوی دواړه هلته ورولي. دا د خاورو انبار ګورئ چې پروت دی، د دې نه به تاسو اوس پیسې جوړوئ، هغه ستاسو کار دی. که پر هره طریقه باندې تاسو د دې نه پیسې جوړولی شئ نو جوړ یې کړئ. تاسو سره یوازې یوه میاشت وخت دی، په یوه میاشت کې به تاسو د دې خاورو نه پیسې جوړوئ. پلاره د دې خاورې نه اوس موږ پیسې څنګه جوړې کړو؟ دا خو خاوره ده، پیسې نه ترې جوړېږي. چوپ شه د خاورې زو، دې نه به تاسو پیسې جوړوئ که پر هره طریقه وي. وزیر په ذمه باندې هم دا کار اچوم، ګورو چې تاسو په دې امتحان کې پاس کېږئ او که وزیر که چیرې په دې امتحان کې تاسو فیل سواست نو زما د مخې نه ورکېږئ. ژر کوئ په کار شروع وکړئ. او بیا دا باچا روان شي د وزیر خوا له ولاړ شي او وزیر هم ځان سره روان کي د ځنګل خوا له ولاړ شي. کله چې ځنګل له ورسېږي نو په ځنګل کې د خاورو یو انبار پروت وي او باچا وزیر ته وایي وزیره تا ته معلومه ده چې زما زویان ډېر زیات بیوقوفان دي، خو زه د هغوی یو امتحان اخلم، خو هغوی ضد کوو چې د وزیر به هم امتحان اخلي. تاسو به د دې خاورو نه پیسې جوړوئ، تاسو سره یو میاشت وخت دی، په یو میاشت کې تاسو کولی شئ چې د دې خاورو نه پیسې جوړې کړئ. ګورو به چې څوک ډېر زیات عقلمند دي. باچا سلامت ستا هر حکم زما په سر سترګو قبول دی، ته هر وخت کولی شي چې په ما امتحان وکړې. که چیرې زه په دې امتحان کې فیل شوم نو سر مې قلم کا پروا یې نشته.
نو بیا باچا سلامت لاړ شي خپلې ماڼۍ ته او په دې انتظار وي چې په یو میاشت کې به څوک د خاورو نه پیسې جوړوي. ورور جانه د خاورو نه څنګه پیسې جوړیږي؟ زموږ پلار خو بالکل لیونی شوی. خاورې وګوره او پیسې وګوره. زما خو یې مازغه وخوړل په سوچ باندې. اوس څه وکړو؟ ورور جانه د خاورو نه خو بالکل پیسې نه جوړیږي. زما په خیال سره چې په دې خاورو کې به یو ډېره لویه خزانه پرته وي. تر څو چې کار پې شروع کړو او خزانه راوباسو، خرڅه به یې کړو او پیسې به پلار ته ورکړو. که څنګه ورور جانه؟ نو بیا دوی دواړه ورونه په دې خبره باندې سره متفق شي او په خاوره باندې کار شروع کړي. خاوره یو په بل اړخ باندې ټوله واړوي خو هیڅ په لاس ور نه شي. خو هلته بیا وزیر په خاوره باندې کار شروع کړی وي او د خاورو نه ښایسته منګیان، لوټې او لوښي جوړوي. خو دلته بیا هغه دوه بیوقوفان یعنی د باچا زویان چې خاوره یو په بل اړخ واړوي او هیڅ په لاس ور نه شي، نو دواړه ډېر زیات ستړي او ناهیله کیني. نو بیا چې کله یو میاشت وخت راشي نو باچا د دوی خواله راشي. ای لیونیانو، د خاورو نه مو څومره پیسې جوړې کړې؟ خاوره خو ټوله پرته ده، داسې معلومیږي چې هیڅ مو نه دي ترې جوړ کړي. پلار جانه ته خو زموږ نه زیات لیونی یې. د خاورو نه کله چا پیسې جوړې کړي؟ ډېر زیات کوشش مې وکړو خو د خاورو نه مو یوه روپۍ هم جوړه نه کړه. ما درته ویلې چې تاسو ډېر زیات لیونیان او بیوقوفان یاست، په هیڅ مو هم سر نه خلاصېږي. ګورو چې وزیر څه ترېنه جوړ کړي. درځئ چې ځو د وزیر خواله. بیا نو دوی روان شي او د وزیر خواله ولاړ شي او باچا سلامت وزیر ته وایي: وزیره، دا دوه بیوقوفان خو بالکل په امتحان کې فیل شول او هیڅ یې هم ترېنه جوړ نه کړه. تا څه وکړه؟ یو څه شی دې ترېنه جوړ کړو او که دغسې لاس تر زنې ورته ناست یې. باچا سلامت، ما خو د دې خاورو نه منګیان، لوټې او کوزې جوړې کړې. دا ټول به واخلم او بازار کې به یې خرڅ کړم او پیسې به پرې وکړم. آفرین وزیره، څومره چې ما سمجدار ګڼلې، ته د هغې نه زیات سمجدار وختې او ته په دې امتحان کې بالکل پاس شوې او د مرګ ته ورځې به ما سره ما نه به نه جدا کېږې. بیا باچا سلامت خپلو بیوقوفانو یعنو زویانو ته خپل مخ ورواړوي او ورته وایي: ما درته ویلي چې وزیر ډېر زیات سمجدار او ایماندار انسان دی، خو تاسو نه منله. اوس به تاسو دا وزیر زما وزیر نه ګڼئ بلکې خپل استاذ به یې ګڼئ او د وزیر هره خبره به په سر سترګو منئ. پلار جانه ستا هره خبره موږ ته په سر سترګو منظور ده. موږ ته پته نه وه وزیر ډېر زیات سمجدار انسان دی. اوس به دا وزیر هره خبره موږ په سر سترګو منو. وزیره، ته بالکل کامیاب یې. اوس دا لوښي واخله او بازار کې یې خرڅ کړه. ټولې پیسې خپل جیب کې واچوه. دا ستا انعام دی. باچا سلامت، خدای دې آباد او خوشحال لره. هر وخت ته په ما بلا ججک امتحان کولی شې. زه ستا تابعدار یم او د ورځ تر مرګه به تا سره یم. او بیا وزیر دا ټول لوښي په یو رخشه کې واخلي او بازار کې یې خرڅ کړي او ټولې پیسې راواخلي جیب ته یې واچوي. ګرانو کتونکو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو انډیوالانو ته ور ولېږئ تر څو هغه هم څه نه څه خوند ترې واخلي.